د روغتیا نړیوالې ټولنې خبر ورکړی چې لسیزو پرله پسې جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان له رواني او روحي پلوه سخت ځپلي دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ډیره کړې، سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. د 5 ماشومانو پلار او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار اوسیدونکي 36 کلن فرید ویلي، جګړې خو ټول افغانان ځپلي، خو پر موږ معلولینو باندې یې اغیزې لا هم دوام لري. دا چې په دواړو پښو معلول دی ډیروي، جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې له روحي او رواني اړخه یې هم سخت ځپلی دی. WHO په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربیره لا هم د دغه هیواد په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. دې ټولنې ډیره کړې چې په افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنده ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه ټولنه د اروپایي ټولنې پر ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیداً ورته اړتیا لري. په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری وګړي پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر وګړو د بیلابیلو بندیزونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درندو طبیعي پیښو او ان د بد بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.